ډیر شي زنانه داسې دي بلکې جنکۍ داسې دي چې د هغو د یو عمل د لاسه خپل چې کوم پوره زندگی ده هغه تباہ و برباد کی بیا د هغې عمل نه پس او بیا وروسته جاړي لیکن په وخت باندې هغو ته پته نه لګي د هغو دماغ چې کوم پختګي هغو ته حاصل نه وي دماغي کچۍ یا سوچ هغه ځای ته نه رسي چې یو غټ کس یو تجربه کار کس یو تجربه کار زنانه چې د هغې کوم ځای ته فکر رسي د یو عام جنۍ هغې ته فکر نه رسي چې د هغې نه پس ظاهره خبره ده په داسې عمل کې هغه مبتلا شي چې د هغې نه بعد هغه بیا صرف د جړا نه علاوه د افسوس نه علاوه د هغې سره بیا بله څه لار نه ما ته هم ډېر ښه میسیجز داسې راځي نو په دې وجه باندې ما ضرور دا خبره وګڼله چې زه تاسو ته خاص کر کې چې زمونږ چې کوم پیغلې دي مسلمانان زمونږ خورانې دي زمونږ لونه دي هغو ته زه دا پیغام ورکوم چې یاد وساتئ دا ګوره غوږونه کولاو کوي دا څه معمولی خبره نه ده دا ستاسو د زندګي مسله ده ستاسو د مستقل چې کوم مستقبل د راتلو والا زندګي ده د هغې مسله ده ډېر شي جنکۍ داسې چې هغو د واده نه مخکې د علاقانو سره ځانه لین جنګ د علاقانو سره خبرې کوي تعلقات ساتي لیکن بیا څه چلو شي چې هغه علاقان استعمال کوي څنګه چې یو انسان ټیشو پیپر استعمال کوي او بیا چې کوم دی په کچر کې وغورځي د هغې نه پس چې کوم دی ظاهره خبره د هغه د خپل خواږه اصول کی او مزې دې واخلي او د ټیشو پیپر په شان دی چې کوم دی استعمال کی د هغې نه پس چې کوم دی بیا سره واده نه کوي بیا پرېږدي سمجھ کې مو خبر راځي په دې جانسه کې دا جانسول ورکوي چې زه ستا سره مینه محبت کوم زه ستا سره چې کوم دی واده کول غواړم لیکن مقصد دغه نه مقصد خپل هغه چې کوم لذت دی هغه پوره کول دي خپل هغه خواهش پوره کول دي ځکه دین اسلام ګوره موږ تاسو له الله رب څومره بهترین مذهب راکړل چې زنانو ته د پردې حکم ورکړل د پردې حکم یې ولې ورکړل چې د دې عزت محفوظ وي د دې چې کوم دی زندگی د تباہي او بربادي نه بچ لیکن دا جنکۍ دا زنانه چې کوم دي دا په خپل ځان حواله کوي بیړیا ته یو بیزر الګ هغه بیړیا ته ځان په خپل حواله کوي چې راځه ما خوره نو بیا پاغي کې داغي بیړیا قصور نه دی قصور سا خپل نه چې دا بیړیا ته ځان حواله ځکه فرمایي چې کچري دي زنانه وته یو ورځ لپاره خالی صرف د نارینه سترګې ولګيږي نه یو ورځ لپاره نو دا زنانه چې کوم ځان کولاو ګرځي او دی علاقانو ته نارینه ته ځان خي نو دا زنانه چې کوم دي دا په وو پردو کې دنم د دې مرد نه د دې نارینه نه خطر محسوس کوي کچري یو ورځ دته د نارینه سترګې ولګي یعنی د نارینه په کم نظر دوی ته ګوري دي زنانه ته نو دا زنانه چې کوم د خپل څومره تحفظ کوي چې په وو پردو کې دن بم دا د دې نارینه نه چې کوم دی خطر محسوس کوي وجه صدا ځکه چې نارینه چې کوم دی د هغې طبیعت الګ دی د زنانه طبیعت الګ دی نو ډېر شي جنکۍ داسې دي ډېر شي بیا رابطه کوي چې زما سره فلان چې کوم زه استعمال کړم خپل مفاد رانه اوچت کو اوس چې کوم دی مخکې به راته چې واده رسره کو لیکن اوس به مین لاره کې پرېښودم یاد وساتئ ګوره یاد وساتئ یو مرد یو سړی یو الکم دا نه غواړي چې یو داسې جنۍ خپل کور ته رادن نه کړي چې هغه د واده نه مخکې بدکاري وکړي دا ګوره یو نارینه هم نه خوښوي په داسې زنانه باندې په داسې جنۍ باندې یو قسم بیا اعتبار نه کوي هر لیونی دی چې لومړی ستا سره بدکاریانې وکړي هغه ته به خوبې دا اندازې چې زه دې سره بدکاري کوم زما سره د هغه تعلق ساتي نو دا شان دی دا بل چا سره هم تعلق ساتي نو په دغې وجه باندې تاسو بیا دا مه په تمه کېږئ چې دا کس به چې کوم دی ستا سره واده وکړي تا به کور ته بوځي تا ته به د عزت په نظر وګوري ولې ځکه چې تا خپل عزت په خپله نیلام کړلی تا خپل عزت په خپله هغې نه په لاس کې ورکړلی نو که چېرې غواړئ واورئ ګورئ دا پیغام ګوره ډېر اهم ضروري دی که چېرې غواړئ خپل زندګي د تباهۍ نه بچ کړئ ظاهره خبره ده ستاسو چې کوم روانه زندګي ده د واده نه پس هغه بیا هغې ته نوی کور نوی ژوند ورته ولې وي چې د هغې نه بعد بیا ستاسو نوې زندګي شروع شي که چېرې غواړئ چې ستاسو هغه زندګي کامیاب وي
نو یاد وساتئ خپل د عزتونو حفاظت وکړئ. ستاسو د عزت حفاظت چې کوم دی هغه ستاسو په خپل لاس کې دی. او که چېرې تاسو خپل عزت نیلام کړئ نو یاد وساتئ راروانه زندګي چې کوم ده که نه هغه ستاسو لپاره بیا تباهي ده. په داسې زنانه باندې بیا څوک هم اعتبار نه کوي چې یو زنانه خپل عزت نیلام کې سریعام نیلام کی نو په داسې زنانه باندې بیا داسې زنانه سو خپل کور ته بینو او پاغي باندې بیا اعتبار نه کوي ځکه چې د ښځې د خاوند په آپس کې چې کوم تعلقات دي نو هغه د هغې لپاره چې کوم دی په یو بل باندې ټرسټ په یو بل باندې چې کوم دی اعتماد کول انتهایی ضروری دي. لیکن یو زنانه داسې چې هغه بې اعتماد دی نو ګورئ داسې زنانه سو خپل کور ته نه راولي. ځکه موږ تاسو ته زمونږ دین زمونږ مذهب دا حکم راکړل چې نارینه به سترګې جوکاوي زنانو ته به نه ګوري او زنانو ته دا حکم ورکړل چې هغه به پرده کوي ځان به خپل د عزت حفاظت به خپله کوي. او که چېرې تاسو دغه شانتي د واده نه مخکې په دغه حالت کې چې کوم دی تاسو د هلکانو سره مینه محبت کوئ د هلکانو سره تعلق ساتئ د فون په ذریعه باندې په څه ذریعه باندې نو یاد وساتئ دا هلکان ګورئ دا ستاسو سره مخلص نه دي دا به صرف او صرف ستا په عزت باندې هم لګي خپله فایده به نه اوچتي او بیا به چې کوم دی د ټیشو پیپر شان دي تاسو استعمالي په کچره ګونډي کې هماغه ورځئ ستاسو سره ودونه ګورئ نه کوي. یو نارینه هم ګورئ دا ته زه مزاج ښیم د نارینه مزاج دا دی چې هغه د داسې جنۍ سره چېرته هم واده نه کوي چې هغه د هغې عزت نیلام شوي او بیا چې په خپله عزت الله نیلام کړی نو ګورئ داسې د خو بیاړو هرګز نه کوي. سمجھ کې مو خبر راله. نو دا یو اهم او ضروري پیغام دی هغه جنکو ته هغه پیغلو ته چې هغه ناسمج وي د هغو په ذهن کې خبره نه راځي هغه په داسې غلطو لارو باندې مبتلا شي په داسې غلطو لارو کې چې کوم دی په داسې غلطو لارو باندې چې کوم دی ور رواني چې هغو ته اندازه نه لګي لیکن د هغې لارو چې کوم بیا انجام راوځي هغه بیا په هلاکت کې راوځي هغه بیا په تباهي او بربادۍ کې راوځي. نو ګورئ د داسې لارو نه ځان وساتئ خپل د عزتونو حفاظت وکړئ نو ان شاء الله تعالی را روانه زندگی چې کوم دا بیا پاغي کې مزه کوي. او که چېرې داسې ډېر شي میسج ماته راځي چې یار زه فلاں استعمال کړم دغه شان دی یو لږ راله جان سره کړو زه استعمال کوم زما سره به بدکاریان مې کولې د دې وجې نه چې زه به ستا سره واده کوم په آخر کې زه پرېښودم نه را سره واده وکړه د بلې جنۍ سره واده وکړم. نو دا تاسو ته ما چې کوم پیغام دی هغه به بالکل په صفا الفاظو کې بیان باقي عمل کول یا نه کول دا ستاسو په ذمه ده. خپل ژوندګي جوړول خپل ژوندګي کامیاب کول او یا خپل ژوندګي بربادول دا د انسان په خپل لاس کې. امید کوم چې دا پیغام دا چې کوم پیغام تاسو درکو دا تاسو په سمجھ کې راغلی. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.